او ګوره جنۍ او ښځه دا نه په ډېر مال خوشحالي نه دا د خاوند په کم عمر خوشحالېږي دا مې یاده کوي ګورې یعنې جنۍ صرف دې ته نه خوشحاله چې زما د خاوند عمر څه دی کم دی یو سره پیسې ډېري په پیسو څه کوي او په کم عمر به څه کوي چې په خاوند کې دینداري نه وي سړیتوب نه وي چې په خاوند کې دینداري او سړیتوب نه وي ښځه دا غواړي یو خو اوس ما پسې داسې ښځه راولي چې ښځه په خپله بې سړیتوب وي زه د هغې خبره نه کوم زه د درنې ښځې خبره کوم که چېرته د درنه ښځه او یو مسلمانه ښځه ولیده او تپوس دې ترې وکړي چې خاوند کې دې څه خوښ دي هغه به تا ته دقه وایي چې دینداره خاوند مې خوښ دی حیاناک د سړیتوب خاوند مې خوښ دی که د رنګ نه توري که د عمر نه زیات او که مالي حیثیت د هغه کمي او غریب وي هم څه پروا نه کوي که نه داسې نه ده زما دا خبره غلطه که صحیح ده ښځه خاوند غواړي سړیتوب والا ایمان والا خو چې ښځه هم څه ښځه دې باندې څه کوي اوس هلک دی او عقل یې د سره شتي نه په ده باندې ښځه څه کوي مالداره دی ښه ډېر او په دقه مال باندې کله شراب څکي کله هیروین کله چرس کله زنا کله فحاشي د دې ښځې سره د دې سړي سره ښځه څه کوي که نه نو دا خبر هم ذهن نه وباسئ چې دا جنۍ به همیشه کم عمر هلک ته خوشحاله بلکې د ښځې کم خاوند پکار دی چې دروند خاوند یې سړیتوب پکې دینداري پکې د الله نه یېرېږي